موبایل راولېږه، 13 راولېږه، پلان کې راولېږه. غریب ورته وایي ښه هلته په چوک کې ناستي د مزدورۍ په فکر کې دی، دلته ورته ټلیفونه کې ما د 13 موبایل راولېږه. هغه ورته راځي وایي ښه دروبلېږه. ته د هغه د حاله خبرې اما خام دیرې ته راشي کار ورته میلو نشي. او دلته مطالبات شروع دي، لږ دا مطالبات کم کوي، لږ د مسافرو باندې رحم. دا مونږ د پاره تلي دي او خپل بیبي او خپل وطن او خپل خواهشات یې هلته پرېښود. نه کور هلي او نه نوې کپړې اغوندې ته یې وینه هلته به دې پرې ترس وشي. د خپل کلي دې دیاړیمارو ته ګوره هلته دا دیاړیمار لګیا دې پیسو ته به لاس هم نه کوي که هلته هم د دې مسافرو حال ولیده چې دوی په کم حال دا پیسې ګټي. دوی سره ګزاره او د دوی په دې پیسو لږ ترس کول چې په دې د دې خوله وتې ده، په دې دې ستغې سپورې برداشت کړي دي د خلکو. نو دا مسافر هلته ځان له که دیرم وله ولیدله نو هلته بستره او دلته کولره ګډ وډ کاري، ځکه دوی هلته دیره نه جوړوي. ښکلی ګاډی نالي وایي زه به خپل وطن ته ځمه، زما خپل وطن دی. نوې کپړې په خپل وطن کې خوند کوي، ښکلی ګاډی په خپل عزیز کې خوند کوي، او په خپلو رشته دارانو کې او په خپل کور کلي کې خوند کوي. نو دی هلته ړه نه لګوي، وایي ځکه دا پردی وطن دی او پردی کلی دی او پردی آبادی دی، زه به خپل کور ته ځم او خپل وطن ته به راځم. چې دلته راشي نو قیمتي ګاډی مالي. نبی علیہ السلام صحابي ته وایي کن فی الدنیا کأنک غریب. دا ته چې ورته خپل وطن وایي، دا ته چې ورته خپله دیره وایي، دا ته چې ورته خپل کور وایي، دې ته نبی علیہ السلام مسافرخانه ویلي. دا مسافرخانه ده. په دې ټایلو مه دوکه کېږئ او په دې کورونو او په دې سورلو مه دوکه کېږئ. کن فی الدنیا کأنک غریب. د مسافر په شان ژوند کوه، بس څنګه چې مسافر ړه نه کلکې، ړه مه کلکوه، ړه مه کلکوه، بیا چې ته ځې نو خفه به هم نه یې. ړه مه کلکوه دنیا باندې، دنیا کې ژوند کوه په شان د مسافر، گویا چې ته یو مسافر یې او زه په یو مسافرخانه کې اوسېږم. کن فی الدنیا کأنک غریب. د مسافر په شان ژوند کوه، بس څنګه چې مسافر ړه نه کلکې، ړه مه کلکوه، ړه مه کلکوه، بیا چې ته ځې نو خفه به هم نه یې. ړه مه کلکوه دنیا باندې، دنیا کې ژوند کوه په شان د مسافر، گویا چې ته یو مسافر یې او زه په یو مسافرخانه کې اوسېږم.